अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह अल्लज़ीना हुम मफ़ातिहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु। ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु ला शिबह लहु व ला शबीह लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आख़िर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जि'तुम बिकिरामतिद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद पेशवा व रहनुमाई खल्क़ आलम है। मोहम्मद पेशवा व रहनुमाई खल्क़ आलम है। मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, मुक़द्दस है, मुअज़्ज़म है। फ़रोग़ी महफ़ली हस्ती में नूरे अर्श आज़म है। हबीबी हक़ है, मसजूदी मलक है, फ़ख्र आदम है। दरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद
صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. قابل قدر عزت مند مشران و کشران اللہ جل جلالہ وعم نبالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ جز تمام مسلمانانو دروجی بمیاش قسمر اعمال عبادات کری دی اللہ دی طول بخبل دلبار کی قبول منظور کی. عزت مند یو دری خبر ازان سر یاد ساتے دا دی وقت متعلق نند رمضان المبارک اخیری جمعہ بیا یا اللہ یا نصیب چه زمان بجون کے رمضان راتلی شکنو دا رمضان حقا مبارک میاش ہوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دید پارا اللہ نا دعاگانے کڑے ہوئے یا اللہ مگا رمضان تا ہو رہا سوا او دا رمضان پا اخیری رضو کے اللہ فرمائی لِتُكَبِّرُ اللَّهَ دا اختر من مسلمانان ولی کئی لِتُكَبِّرُ اللَّهَ چتاسو دا اللہ بڑائی بیان کے دا اللہ عظمت بیان کے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پدید اللہ عظمت او دا اللہ لوی بیان کے دا اختر پورت باندی چھ اللہ تاسو لہدایت در کرے دے اللہ موتال دا ایمان دولت را کرے دے. قرآن پاک کی دا دی جنت او دا دوزخ ذکر دے. قرآن کی فرمائی چکل جنتیان جنت تلارشی ندوی بچکل جنت دا نعمتون او دا خوشحالے او دا ہر سوئی نہیں ندوی بدغ وقت کی دا اللہ حمد کئی سبوئی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا یہ خبر اتنے کو گو رہے جماعت کے جکم کسان نازی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا جنتیان بوئی تمام صفتون اغا ذات تا پاردی چکم ذات منگلا دا دی جنت دا حصول دا پارد دا ایمان توفیق را کرے ہو. خبر مانی مدن پہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام صفتنا تعریفنا اگر اللہ دا پاردی چکم اللہ منتد جنت دا حاصلے دو دا پارا دا ایمان توفیق را کرے ہو. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ او دا زمون کمال نو. خبر بات ایگزام پہ دا زمون کمال نو. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ مونگ زانتا ہدایت نشو گولے مونگ نو وَمَا كُنَّا نو مونگا لِنَهْتَدِيَ چھ مونگ دے زانتا ہدایت کڑے ہوئے مونگ دے ایمان روڑے ہوئے اور مونگ دے نیک اعمال کڑے ہوئے دا زمون کار نہ دے زمون کمال نہ دے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ کچھر اللہ منگتا ہدایت نوے کڑے اللہ منگا دا ایمان توفیق نوے را کڑے نو منگ پخپل نظر دا ایمان ور کولے شو اور نن پخپلا نیک اعمال کولے شو. دا روجہ کی جمع ہوتا بانے چاہ منزو کا دا روجہ کی جمع ہوتا بانے کم ذات دروجی توفیق درکا 2 11 گھنٹے لگا تندہ برداشت کرا دا چوکڑا
دا رب کائنات وکړه زس شیما او تس شی چې تبر وجونی سي او یا بتب منځو کې ابل می کتاب کته واجب خبر رااله دې خبره دلک سوچو وی کله چې تا منځ پاتې شو منځ نه قضا شو د سحر د ماسپخین تا منځ نه کا ماته ګوره نو پدې دا مو چې ما منځ نه کا ټیک د منځ خو به تو کې قضا وروړي خود ته په دې خپل کردار سوچو کا چې کم یو ګناه مانه داسې شی وه چې د هغې په وجه الله زه ځان ته د سجدې دپاره راپرې نه ښودم من څه غلطي شوې ده د هغې غلطۍ په وجه باندې الله زه خپل ځان ته سجدې دپاره راپرې نه ښودم ما باندې ما له د سجدې توفیق را نه کړ نو زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې دپاره الله نه دعا وکړه یا الله مونږ رمضان ته ورسې او بیا په رمضان کې الله وایي چې تاسو څوک لتکبر الله الله بڑائی بیان کې د الله عظمت بیان کې الله اکبر الله اکبر بار بار د الله اکبر لفظ وای الله د ستا احسان دی ستا کرم دی زه وایم یا الله تا ما سره نیکي کړې نو دا الفاظ ما په ژبه ادا کړه موسی علیه السلام الله ته وایي و یا الله ځکه چې ستا شکر ادا کول وغواړم نشم ادا کولی ځکه زه به یم الحمدلله یا الله تا ته لاک لاک شکرونه دي نو زه چې الحمدلله ویم نو دا خو زه په ژبه ویم او دا ژبه هم ستا نعمت دی دا مسله زه ستا په نعمت باندې ستا د نعمت شکریه څنګه ادا کړم لتکبر الله علی ما هداکم بل ولعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله شکریه ادا کړئ د الله پاک شکریه ادا کړئ دا دوه رکعاته چې موږ کوو که نه د اختره نو دا موږ د الله شکریه ادا کوو او تاسو به او موږ ټول مسلمانان به د دې روژې او شکریه بله ادا کوو هغه دا چې موږ به د دې روژې څه ورکوو شکرانه به ورکوو د دې روژې زکات به ورکوو د مال زکات ورکوو که نه څوک ورکوي څوک نه ورکوي زکات مال د سړی نو زکات به ورکوي او تاسو روحانیاتو طرف ته ستاسو خیر ډېر دغه نشته دی خو د دې وظایفو نه دی وظایف چې کله سړی یو پیر صاحب سره دغه کوي یا یو سړی وظیفه شروع کوي یو چله شروع کوي نو د هغې دپاره د هغې خپل زکات دی د هغې زکات وي دا وظیفه به دومره دومره وکړي نو دا به د دې زکات به ادا شي لکه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم د دې برګي مرض دپاره او د سرمنې چې څومره مرضونه دي د سکین چې څومره مرضونه دي نو د هغې دپاره یو آیات ښودلی دی ام ابرموا امرا فانا مبرمون دا وزلې چې کوم دی وزلې ووایه لاړې پې توکه په هغه ځای باندې دا نه وي زخم وي برګې مرض وي وزلې ووایه ام ابرموا امرا فانا مبرمون دا آیات وزلې ووایه لاړې توکه بیا وزلې ووایه لاړې توکه بیا وزلې ووایه لاړې توکه په دې ځای باندې لاړې توکه داسې خو شیخ صاحب فرمایي وي دا به کار نه کوي دا وظیفه به کار نه کوي د دې به زکات ادا کوي د دې به زکات ادا کوي او زکات دې دا دی چې د جمعې په شپه باندې به 100 ځلې درود وي د جمعې په شپه به 100 ځل درود وي د سکین چې څومره بیماری دي د هغې لپاره خو چې دا تازه ولګي تازه یو بیماري وي چې زوړ د زبانو برګې وي یا زوړ مرض وي د سرمنې نو هغه به لږه خواري محنت زیات غواړي خبره مې دې پورې کوله چې د هر یو وظیفې او د هر یو عمل دپاره زکات وي نو دغه رنګې د روژې دپاره زکات دی هغې ته تاسو په پښتو کې سر سایه وایي سر خو سر ته وایي او سایه سوري ته وایي که نه نو د سر سورې د سر سایه مطلب څه شي د سر سورې نو د سر دا سورې چې کوم دی
دا د روزي زکات دی. حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمائی دا روزي د الله په دربار کې معلق وي، زوړندې وي، د الله دربار ته نه رسي چې څو پورې د هغې زکات نی ادا شوی. الله پاک دې د ټولو مسلمانانو دا روزه قبوله کړي. او یو خبر رانه پاتې وه، هغه دا چې په بعضې علاقو کې په دې جمعه باندې خلک قضا عمري کوي. قضا عمري دا چې د ټول عمر منځونه چې کوم دی، پخوا به مونږ د مازار کې ځو تقریبا دا د سن 73-74 خبره ده، ماشوم وم نو هلته کې به هم قضا عمري کېده. دغه باچایان صاحبانو زما استاد محترم دی حضرت عبدالله شاه صاحب د 73-74 خبره ده، هلته به هغوی قضا عمري کوله، بس مونږ به ورسره کوله. خو چې کله بیا پته ولګي دا کتابونو کې چې د دې په شریعت کې، په قرآن کې، په حدیث کې، په یو کتاب کې چېرته د قضا عمرۍ ثبوت نشته، نو که څوک ته وایي پلان کې دی کې قضا عمري ده، نو دا شریعت کې نشته. د قضا عمرۍ د مونځ د قضا کولو شریعت چل ښودلی، تا نه مونځونه قضا شوي د یو کال، نو یو کال به ته د هر یو مونځ سره یو مونځ کې الله پاک به د چې کوم دی هغه د عمر قضا ده کې. خو دا قضا عمري چې د سهار 2 رکعته وکړه، د ماسپښین 4 رکعته وکړه، د مازدیګر 4 رکعته وکړه، د ماښام 3 رکعته وکړه، د ماسخوتن وکړه، دا ټول لاړ شین طوطي شي جنت کې به ګرځي. داسې ګپ دی سر. بهرحال الله د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم تب علينا فوز الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي حين الجيد عبادات. دا دعاګانې، دا اعتکافونه دا ټول قبول و منظور کې ثوابې کې زموږ د شاه منصور باباجي صاحب مدرسه کې 3500 کسان اعتکاف ته ناست، 3500 کسان اعتکاف ته ناستو. حضرت مفتی سید مختار الدین شان صاحب مدرسه کې کربوغه کې په زرګونو تقریبا 2 لکه کسان چې کوم دی الحمدلله اعتکاف. دا ټول عبادات دا د روزې برکات دي. الله دې قبول منظور کړي. الله کومه کوتاهي کمزوري رانه شوې ده، غلطي رانه شوې ده، د روزې حق هم نه دی ادا کړی. یا الله دا جرم هم معاف کړي. چې کوم عبادت رانه شوي دي یا الله تا توفیق راکړي، ستا په توفیق باندې قبول منظور کړي. د ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي، خصوصا د خپل ملک د پاره دعا وکړي. الله پکې د امن د سکون زندگی راولي. الله دا ګرانی ختمه کړي. ګرانی یاد ساتي، دا د حکومتونو کار نه دی، دا زموږ د اعمالو نتیجه ده. الله دې زموږ د اعمالو اصلاح وکړي. الله دې زما استاد څومره مشران وفات شوي دي، الله دې مغفرت نصیب کړي. څومره بیماران دي، خصوصا زموږ د اورنګزیب وزیر صاحب دي، ورور محمد زیب، الله دې ولې شفا کامله عاجله ورکړي. او الله دې ټول بیماران کورونو کې دي، د حاضره ډله کې چې د چا کور کې بیماران دي، هسپتالونه کې دي، الله دې شفا کامله ورکړي. څو قرضدار یې الله پردو قرضونه خلاص کړي. د چا اولاد د خدای نیکان صالحان کې، د چا نشته صالحان نیکمل بچي ول ورکړه. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و سنت کې